سلامونه ستړي مه شئ. اکبر ویب سایټ ته ځو او اکبر ویب سایټ کې ګورو چې په اکبر ویب سایټ کومې نوې دندې اعلان کړي دي. انجینرینګ فیلډ ته ورځو کټګورۍ کې، او کله چې په انجینرینګ فیلډ باندې موږ کلیک وکړو، دلته په انجینرینګ فیلډ کې 14 اویلیبل جابس دي موږ سره. راځئ موږ او تاسې سایټ انجینر ګورو. اکبر ویب سایټ کې سایټ انجینر ته ضرورت دی چې دغه کوم پوزیشن دی سایټ انجینر دی. په هغه د 6 په ډسمبر باندې اکټیویشن ډیټ ته، او دا په ایکسپایر ډیټ یې 10 د ډسمبر دی. نن موږ او تاسې سره 9 دی، یعنې 3 ورځې پکې پاتې. بادغیس او هلمند او هرات کې دغه سایټ انجینر پکارېږي. د ترڅنګه امپلایمنټ ټایپ چې د فول ټایم وظیفه ده، د Aoad موسیسه لخوا ده. ویکینسي نمبر هم Aoad دی HRD 0078. ټول 3 پوسټونه دي او د دې ترڅنګه ایکسپیرینس چې دی هغه 3 کاله ایکسپیرینس غواړي. 2 میاشتې هغه 2 میاشتې تاسې به ورسره کار کوئ. هغې نه وروسته چې ستاسې کار ولیده بیا به تاسې سره ایکسټینډیبل کېږي او ښه کار مو کړی وي دغه در سره کنټراکټ در سره ایکسټینډ کوي. میل فیمیل دواړه کولی شي، نارینه او ښځینه. ایجوکیشن باید BC باندې مطلب بیچلر اف سیول انجینرینګ، سیول انجینرۍ نه فارغي. نو دغه د Aoad موسیسه معلومات دي چې په کوم کال جوړه شوې ده، کوم ځای کې فعالیتونه کوي. تاسې به راشئ جاب ډسکرپشن ته. ریسپانسیبیلیټي دا ستاسې د جاب ریسپانسیبیلیټي، دا به تاسې مکمل ځان سره ولیکئ. په CV کې به در سره ځای په ځای کوي. کوالټي اف ورک ان ټیم اف ډیزاین سپیسیفیکیشن ان میټیریلز دی. پروګریس اف کنسټرکشن ورک د ټایم فریم دی. دغه دي. تاسې به راشئ جاب ریکوایرمنټ ته، چې تاسې په دغه جاب ریکوایرمنټ پوره کړي که نه. لومړی جاب ریکوایرمنټ یې دا ده چې سیول انجینرۍ نه فارغ یاستئ. بیا وایي چې په پروګرام فیلډ کې باید تاسې 3 کاله کاري تجربه ولرئ. انټرپرسنل سکل باید تاسې ولرئ. بل په لیکلي شکل باندې کمیونیکیشن سکل هم باید تاسې ولرئ. وربل کمیونیکیشن سکل هم ولرئ. په انګلیسي ژبه باندې باید تاسې پوه اوسئ. مایکروسافټ ورډ او ایکسل باندې پوه اوسئ. تاسې باید د ځان ته کولو وړتیا ولرئ، یا هم د ټیم سره. ترڅنګه ډېر زیاتې نور خبرې دي. څنګه کولی شو دې لپاره اپلای وکړو. اوس جاب مو پیدا کړی، 3 بستونه دي. نو تاسې به راشئ اخرې ته. دغلته ایمیل دی mohammedzazai2014@gmail.com HRAOD. دې ته به تاسې په ده باندې به کلیک وکئ، بیا به ډایرکټن تاسې ایمیل ته لاړ شئ. په هغه هم چې کلیک وکئ ایمیل ته به لاړ شئ. جسټ ونس په تاسې ایمیل کې به تاسې جسټ ونس انتخاب کړئ ورته. بس دې ته به راشئ، سبجیکټ به ورته ولیکئ چې سایټ انجینر. سایټ انجینر کوم ځای کې ضرورت دی هغه به هم ورسره ولیکئ، یا ویکینسي نمبر به یې دلته ولیکئ. زه ورته یم هلمند کې ضرورت دی. هلمند کې ضرورت دی. دلته به تاسې راشئ، اټچمنټ به ورته CV به ورته راواخلئ. CV د ځینه زه رااخلم. CV ورته دلته راځم، دلته کلیک کوم، خپله CV رااخلم، اوپن ته راځم، PDF ته راځم او دلته خپله CV مې راواخیسته. CV مې چې کله راواخیسته دې نه به تاسې ورته سینډ کړئ. دې نه وروسته ستاسې ایمیل هغې ته سینډ شو، اپلیکیشن هم هغه سبمیټ شو. اوس هغې تاسې ګورئ چې آیا تاسې رښتیا هم د دې وظیفې لپاره وړ یاست که نه. که چیرې وړ یاست بیا تاسې ته ایمیل کوي. نو دغه بستونه دي، په دې هیله چې ټول انجینر صاحبان ورته ثبت نام وکړئ.